مقاومتیان د ګاونډیانو په غېږ کې له پاکستان وروسته د سپا پاسداران قومندانانو هم ترکیه کې د سیاسي مشرانو سره کتلي دي. وایي پاکستان څخه ځانونه لرې وساتئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران د سپا پاسدارانو یو شمېر قومندانانو او ډیپلوماتانو په ترکیه کې د طالبانو له مخالفو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. دریو معتبرو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې سید حسین موسوي، ناصر غزالي پور او رضا بهرامي له عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او تاج محمد جاهد له مرستیالانو سره لیدلي او هغوی ته سپارښتنه کړې چې له پاکستان سره له نږدې کېدو ډډه وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ایران د سپا پاسدارانو، لوړپوړو چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت له دغو سیاسي مشرانو سره په استانبول کې د خواجه محبوب صدیقي په کور کې چې د عطا محمد نور له نږدې کسانو څخه دی کتلي دي. سید حسین موسوي د قاسم سلیماني پخوانی مرستیال، ناصر غزالي پور په مشهد کې د انصارو د کمپ قمندان او محمد رضا بهرامي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي اسیا د چارو مرستیال او عمومي مدیر دی. د سرچینو له مخې ایراني چارواکو د طالبانو مخالفو مشرانو ته مشوره ورکړې چې له پاکستان سره دې له نږدې اړیکو لرې پاتې شي. باخبرو سرچینو همدارد ویلي دي چې د ایراني چارواکو له دغه وړاندیز څخه هدف په سیاسي مشرانو باندې د اسلامي جمهوریت د نفوذ ساتل دي. د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم، د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر تاج محمد جاهد په ترکیه کې میشت او د طالبانو له مخالفو څیرو څخه دي. سرچینې ویلي چې ایراني پلاوي په استانبول کې له یو شمېر مشرانو سره تر لیدنې وروسته انقرې ته د مارشال دوستم کور ته ولاړ. سرچینې همدارد زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکي اندېښمن دي چې د طالبانو مخالف سیاسي مشران به د ایران له کنټرول څخه ووځي، ځکه چې دوی پاکستان ته نږدې کیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یوه لوړپوړې پلاوي هم په استانبول کې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت شورا له ځینو غړو او جهادي شخصیتونو سره وکتل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.